السلام علیکم ګرانو کتونکو خراغلاست امید لرم چې ټول بروغ جوړی زم جاوید خان خوږو دوستانو د پاکستان د آنلاین ویزو د اپلای مونږه یو مکمل پیکیج برابر کړی دی او په دغه پیکیج کې به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ د پاکستان د آنلاین ویزو د هر ډول او د هر قسم ویزو د اپلای کولو مکمل طریقه کار تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو د پاکستان آنلاین چې کوم د نادره ویب سایټ دی هغې نه تاسو په سهولت سره هر ډول ویزې اخیستلی شئ. تاسو کولی شئ چې ټورست ویزه واخلئ، میډیکل ویزه واخلئ، تبلیغ ویزه واخلئ، او همدغسې بزنس ویزه واخلئ، سټوډنټ ویزه واخلئ او نور ډول ویزې واخلئ. موږ به هڅه کوو چې مفصل په څو ویډیوګانو کې د هر ډول ویزو مکمل اپلای تاسو سره شریک کړو. په دغه ویډیو کې خوږو دوستانو زه غواړم تاسو ته د پاکستان د ټورست یا ویزټ ویزې مکمل طریقه کار وښیم چې څنګه ورته اپلای کیږي، کوم اسنادونه ورته پکاریږي، په کومه طریقه تاسو ورته اپلای کولی شئ، کوم دینه ورته اپلای باید وکړئ، کوم کسان ورته اپلای کولی شي، دا او داسې نورې ټولې پوښتنې د پاکستان د ویزټ او ټورست ویزې په هکله انشاءالله تاسو په همدې ویډیو کې ځوابیږي او مکمل طریقه کار تاسو ته ښودل کیږي. او همدغسې خوږو دوستانو په راتلونکو نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله په نورو ډولونو د ویزو لکه میډیکل شو، بزنس ویزه شوه، ای ټي آی شوه او داسې نورې ویزې د هغې به هم انشاءالله په ترتیب سره تاسو ته موږ ویډیوګانې جوړو او مکمل طریقه کار به زه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه نو لومړی موږ غواړو چې د ویزټ یا ټورست ویزې اپلای وکړو. د اپلای لپاره زه ورځم خپل د کمپیوټر سکرین ته او په لومړي سر کې تاسو سره اسنادونه شریکوم چې تاسو کوم ډول اسناد ورته برابر کړئ او نور طریقه کار بیا مخته بوځو. مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د بشپړې طریقې او مکمل طریقه کار په طرف لاړ شو. که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ځان سره لایک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه څه ناسم ترېنه زده کړه ویډیو د خپلو نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. خوږو دوستانو ورځو د کمپیوټر سکرین ته او مکمل طریقه کار تاسو وګورئ. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو زه د خپل لپټاپ سکرین ته راغلم او په لومړي سر کې غواړم تاسو ته اسنادونه معرفي کړم چې کله تاسو ټورست یا سیاحتي ویزې د پاکستان ته اپلای کوئ نو تاسو سره کوم اسنادونه مهم دي. نو زه دلته راځم خوږو دوستانو په سکرین باندې دغلته ما د اسنادونو ته داسې یو ترتیب برابر کړی. تاسو هم مخکې د اپلای نه اول ټول خپل اسنادونه ترتیب کړئ او بیا تاسو وروسته کولی شئ چې اپلای ورته وکړئ. خوږو دوستانو د اسنادو برخه کې د ټولو نه مهم او اول سند چې دی هغه انویټیشن یا اپیډیویټ دی. نو انویټیشن په دې باندې ډېر زیات ضروري دی خوږو دوستانو چې اصلا په همدغې باندې تاسو ته ویزه درکوي. دا به تاسو د داسې یو کس نه اخلئ پاکستان کې چې ستاسو ملګری وي یا ستاسو د فیملي څوک وي او داسې معلومداره کس وي چې د هغې د شناختي کارت لیمیټ نه ختم شوی، وخت نه ختم شوی. نو معلوم شناختي کارت باندې به تاسو ځان لپاره دعوتنامه راغواړئ چې دا سند هم ډېر زیات مهم دی. له دې نه وروسته بیا زموږ سره د پاسپورټ خبره ده. تاسو به خپل پاسپورټ ځان سره دغسې منظم سکین کړئ، کلیر واضح سکین باید وي. او له دې نه وروسته بیا تاسو سره تذکیره مهمه ده. که تاسو الکترونیکي تذکیره ولرئ او که کاغذي تذکیره ولرئ. الکترونیکي تذکیره بهتره ده چې تاسو ولرئ. نو دا موږ سره د تذکیرې سمپل یا نمونه ده. تاسو سره باید تذکیره موجوده وي. بیا تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ ځکه چې دا به تاسو ته په همغه خپله برخه کې راځي او هلته به تاسو دا اپلوډوئ. کله چې تاسو تذکیره اپلوډ نه کوئ نو بیا هم ستاسو د ویزې د کینسلیشن یا د ریویو چانس راځي. که چیرې تاسو کاغذي تذکیره هم ولرئ نو هم صحیح ده. کاغذي تذکیره کې هم څه مسله نشته. دا هم تاسو کولی شئ چې سیسټم ته اپلوډ کړئ او ویزه پې واخلئ. دغه څلور ډول اسنادونه چې ستاسو برابر شو د هغې نه وروسته به تاسو اکاونټ جوړوئ. د اکاونټ د جوړولو طریقه به تاسو سره شریکوم چې تاسو څنګه اکاونټ جوړ کړئ او اکاونټ لپاره کوم اسنادونو ته اړتیا ده. خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو سره اسنادونه معرفي شو چې دغه اسنادونه پکار دي تر څو چې تاسو د پاکستان ټورست ویزې ته اپلای وکړئ. خو د اپلای کولو لپاره بیا د ټولو نه مهم شرط چې دی هغه تاسو سره په نادره ویب سایټ کې یا د پاکستان د آنلاین ویزو په ویب سایټ کې اکاونټ دی.
که چیرې تاسو اکاونټ ونه لرئ نو بیا هم اپلای نشئ کولی. نو راځم خوږو دوستانو او تاسو سره د اکاونټ جوړولو مکمل طریقه کار شریکوم. او لکه څنګه چې تاسو ګورئ مخکې د اکاونټ جوړولو نه تاسو سره باید دغه ډیټیلز موجود وي. لکه تاسو سره به ایمیل ادرس وي، فعال ایمیل ادرس به تاسو ولرئ. دا ایمیل ادرس به تیار تاسو را خلاص کړئ. ایمیل ته به خپل ننوځئ، خپل جیمیل ته. تاسو په یاهو باندې جوړولی شئ، هاټ میل باندې جوړولی شئ، جیمیل باندې اکاونټ جوړولی شئ. بیا تاسو سره سټرانګ پاسورډ پکار دی. یو پاسورډ به تیار ځان لپاره انتخاب کړئ. په هماغه پاسورډ باندې به تاسو اکاونټ جوړ کړئ. مطلب د اکاونټ جوړولو لپاره تاسو نه پاسورډ غواړي او بیا تاسو نه پاسپورټ نمبر غواړي. دغه معلوماتونه ټول ضروري دي. دا که چیرې تاسو سره نه وي نو بیا هم تاسو اکاونټ نشئ جوړولی. د دغې نه وروسته تاسو چې په کمپیوټر کې هر یو براوسر استعمالوئ هماغه به راخلاص کړئ. زه راځم د فایرفاکس نه کار اخلم. فایرفاکس براوسر زما سره راخلاص شو. دلته راځم ورته لیکم visa.nadra.gov.pk بس دومره لیکلو کې انټر یې کړئ. لږ انتظار به وکړئ تر څو تاسو سره سایټ راخلاص شي. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو زموږ سره سایټ راخلاص شو. په شروع کې دغه اټینشن راځي. دلته به تاسو په کانټینیو باندې کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو د اپلای کولو لپاره دوه بټن دي تاسو سره. یو دغه بره په دې کونج کې اپلای نو دی او بلکې چیرې تاسو لاندې اخر برخې ته راشئ په دې ویب سایټ کې دلته وګورئ اپلای نو. نو هر یو باندې چې تاسو کلیک اخلئ یو برخه کې کلیک واخلئ تر څو تاسو یوزر پیج ته ویسي یا د کوم ځای نه چې تاسو سره اکاونټ جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو زموږ سره اپلای آنلاین دا برخه راغله او لاندې دوه بټنې دي. زه به دا بټنې لږ داسې تاسو ته زوم کړم. دلته وګورئ نیو اکاونټ او لاګین. نو اوس موږ نوی اکاونټ جوړو باید نیو اکاونټ باندې داسې کلیک واخلو. وګورئ خوږو دوستانو موږ سره د نوي اکاونټ د رجسټریشن برخه راغله او دا په دوه سټیپونو کې ده یا په دوه برخو کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. سټیپ 1 کې پرسنل انفارمیشن شخصي معلومات تاسو نه غواړي او سټیپ 2 کې ایمیل وریفیکیشن تاسو نه غواړي. نو تاسو سره بس تاسو ایمیل تیار خلاص وي. لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ زما سره تیار ایمیل په یو بل ټپ کې راخلاص دي. زه راځم خوږو دوستانو او اول دغه د سټیپ 1 یا پرسنل انفارمیشن برخه ورته ډکوم. ګیون نیم کې یو نوم ورکوم. د مثال په ډول زه ورته لیکم چې محمد. سرنیم کې ورته لیکم علي. او په ایمیل ادرس برخه کې کوم ایمیل چې موږ په نظر کې نیولی وي تاسو به خپل فعال ایمیل دلته واچوئ. په دې برخه کې خوږو دوستانو دغه ایمیل ادرس ما واچولو. بیا دغه ایمیل لاندې تاسو نه تکراري غواړي ریټایپ یور ایمیل دلته به هم پیسټ کړئ. د دې نه وروسته پاسپورټ نمبر تاسو نه غواړي. دغه پاسپورټ نمبر موږ په نظر کې نیولی او دا هم دلته واچو. بیا له دې نه وروسته پاسورډ غواړي او پاسورډ کنفرمیشن غواړي یا ریټایپ پاسورډ غواړي. نو زه راځم خوږو دوستانو پاسورډ کې دغه خبره مهمه ده. دلته تاسو لږ زوم کوم. پاسورډ کې باید تاسو 8 کرکټره یا 8 حروف په پاسورډ ولیکئ. سیمبل باید ولري، نمبر باید ولري. نو پاسورډ هم زه دلته راخلم خوږو دوستانو او دلته ټایپ کوم او دا زموږ سره تیار سټرانګ پاسورډ دی. لاندې وګورئ ګرین یا سټرانګ او تاسو هم سټرانګ پاسورډ ولګوئ. له دې نه وروسته تاسو سره کیپچا کوډ راځي. ټایپ د کوډ فرام د پکچر. د تصویر کې چې کوم لیکل تاسو ګورئ هغه هم دلته ټایپ کړئ. XYV آسانه دی. که سخت وي د دغې بټنې په واسطه باندې تاسو بدلولی شئ. نو سمپل کوډ دی. کوډ هم چې دلته ولیکو بیا به تاسو خپل ټول معلومات وګورئ چې تاسو غلطي نه وي کړي او هغې نه وروسته بیا لاندې راشئ سیو اینډ کانټینیو باندې به کلیک واخلئ او دلته کې دې برخه کې به هم تاسو کوشش وکئ چې سیو باندې کلیک واخلئ تر څو چې ستاسو پاسورډ ستاسو په براوزر کې هم سیو شي. نو رجسټریشن ان پروسس زمونږ رجسټریشن پروسس ته لاړه. اوس زمونږ نه ایمیل کنفرمیشن غواړي. د ایمیل کنفرمیشن لپاره به تاسو خپل ایمیل ته لاړ شئ او دغه ایمیل ډایرکټ انباکس ته نه راځي. دې ته به ستاسو پام وي. تاسو به خپل ایمیل ریفریش کړئ لږ ذره او لاندې به راشئ مور برخې ته او دې کې به سپام ته لاړ شئ. نو کېدای شي انباکس ته هم راشي خو سړی نه شي ویلی
ولې ډېری دغه ایمیلونه سپام ته راځي. نو دغه ایمیل لږ ټایم اخلي، تاسو ورته انتظار وکړئ. امکان دی ولري په بعضې حالاتو کې 4 ساعته تاسو نه ټایم واخلي. نو موږ ورته انتظار کوو تر څو چې دا ایمیل راشي. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو، دلته وګورئ انباکس ته یو ایمیل موږ ته راغی. نو وګورئ ایمیل زموږ سره راغلی PK ویزا نو ریپلی. دا ایمیل دی، لږ به تاسو ته زوم شي، دا وګورئ دا ایمیل دی. په دې ایمیل به تاسو کلیک واخلئ او د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو دغه ایمیل دی. په دې ایمیل کې نور څه نشته، فقط په دغه برخه کې تاسو ته یو کوډ درکوي. دا کوډ به تاسو داسې کنټرول C را کاپي کړئ یا به رایټ کلیک وکړئ کاپي به یې کړئ او لاندې وګورئ کانټینیو رجسټریشن یو لینک دی، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ او لږ انتظار به وکړئ تر څو تاسو د نادره ویب سایټ د رجسټریشن برخې ته لاړ شئ. نو دلته وګورئ بیا موږ سره هماغه پیج را خلاص شو، کوم بل پیج نه ده. او په دې برخه کې وګورئ وریفیکیشن پن، هماغه پن هم چې هغې نه کاپي کړی دلته به یې واچوئ، بیا به لاندې راشي کیپچې ته. دا ځل دا کیپچه ماته صحیح نه ښکاري، نو زه به چینج کړمه. دلته به ورته ولیکمه کیپچه 9JP، تاسو به دقیق ولیکئ. او له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به راشئ وریفای باندې به کلیک واخلئ. بعضې حالاتو کې که چیرې دا کوډ ایکسپایر شوی وي نه قبلوي، بیا به ریسنټ کوډ باندې کلیک واخلئ، تاسو به بل کوډ راشي ایمیل ته. زه وریفای باندې کلیک اخلم، لږ انتظار ورته کوم. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو، موږ سره زموږ اکاونټ سکسسفولي جوړ شو. هلته وګورئ سکسس نوټیس یې موږ ته راکړئ. اوس به خوږو دوستانو تاسو راشئ او خپل ایمیل به بیرته دلته واچوئ او لاندې به پاسورډ واچوئ، ستاسو اکاونټ به جوړ شوی وي. زه په ایمیل باندې داسې کلیک اخلم، دلته ما سره ایمیلونه ډېر دي. په هماغه ایمیل چې اوس موږ ورباندې اکاونټ جوړ کړې هماغې باندې مې کلیک وکړې او لاندې ما سره پاسورډ راکړې. ولې پاسورډ اټومیټیک راغی؟ ځکه چې هغه برخه کې موږ سیو کې په براوزر کې، نو دا خپله اټوپیل شو پاسورډ په دې برخه کې. د دې نه وروسته بیا زموږ نه څه غواړي؟ کیپچه کوډ غواړي. یو مطمئنه کیپچه کوډ به راواخلو او په دې برخه کې به ټایپ کړو. دا زما سره ټایپ شو، لاګین ته به راشئ او کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک واخلئ لاګین، نو لږ انتظار نه وروسته به ستاسو نوی اکاونټ وي، اکاونټ به تاسو سره جوړ شوی وي. دې برخه کې ټرمز اینډ کنډیشنز غواړي، دا پرېږدئ، لاندې راشئ، اکسپټ باندې باید کلیک واخلئ. داسې نه چې تاسو ډو ناټ اکسپټ باندې کلیک واخلئ، نو بیا تاسو ته اکاونټ نه لاګین کېږي. زه راځم په اکسپټ باندې کلیک اخلم او لږ انتظار کوم او ګورو چې موږ د نادره په سایټ کې ځان لپاره نوی اکاونټ جوړ کې په بله برخه کې به انشاءالله په اپلای باندې سټارټ اخلو. غواړم تاسو ته د پاکستان د ټوریسټ ویزې د اپلای کولو مکمل طریقه کار وښیم. دغه ویزې خوږو دوستانو بعضې هیوادونو ته 3 میاشتنۍ ورکوي، افغانستان ته 6 میاشتنۍ ویزې ورکوي. نو بعضې هیوادونو ته 6 میاشتې ویزټ ورکوي، بعضې هیوادونو ته 3 میاشتې ویزټ ورکوي د پاسپورټ مطابق. نو خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ په سکرین باندې زما سره سایټ را خلاص دی او په سایټ کې دلته وګورئ ډېرې برخې دي، دلته مختلفې برخې شته. که چیرې تاسو دغلته راشئ ویزا کیټګري ته، نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې مستقیما د ویزې کیټګري یا نوعیت یا ډول انتخاب کړئ. نو دلته په اول نمبر باندې ټوریسټ یا ویزټ ویزا ده، نو تاسو همدغلته مستقیما کلیک کولی شئ. تاسو ته به د ټوریسټ یا د ویزټ ویزې په اړه مکمل معلومات راشي چې آیا دغه ویزې تاسو څنګه باید ورته اپلای وکړئ او کوم هدف لپاره ورکول کیږي. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو دا ویزې عموما د ټوریزم لپاره وي او یا هم د ویزټ لپاره وي چې تاسو د یو ځای نه ویزټ کوئ، د یو چا نه ویزټ کوئ او یا هم ټوریزم یا چکر ته ځئ. نو دلته کې د دې معلومات شته مکمل. خوږو دوستانو موږ راځو او هدف مو اپلای ده. د اپلای لپاره به تاسو دغلته راشئ، اپلای نو باندې به کلیک واخلئ او یا هم که چېرته هوم برخې ته راشئ، په هوم کې لاندې برخه کې تاسو ته د اپلای یو بل اپشن هم درکړی دی، نو هغې ځای نه هم تاسو کولی شئ چې ورته اپلای وکړئ. داسې که چیرې لاندې راشئ دلته، نو داسې په لاندې راشئ، دې برخه کې وګورئ غټ لیکلی اپلای نو، بس دلته به تاسو کلیک واخلئ او یا به پاس برخه کې په اپلای نو باندې کلیک واخلئ، نو تاسو ته به د دغې ویزې مکمل
فارم را خلاص شي. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو اپلای آنلاین برخه راغله. مخکې موږ تاسو تیار اکاونټ جوړ کړی او کوم ملګري چې اکاونټ یې نه وي جوړ کړی نیو اکاونټ باندې به کلیک اخلي او د ویډیو شاته برخه وګوري هغې نه به د اکاونټ جوړولو طریقه زده کړي. موږ تیار اکاونټ لرو او را به شو او په دغه برخه کې په لاګین باندې به کلیک واخلو. کلم چې په لوګین باندې کلیک واخلو خوږو دوستانو دغه برخه ته به راشئ کلیک به کوئ او دلته به تاسو خپل ایمیل داسې واچوئ. ایمیل خپله اټوپیل کېږي ځکه دا تاسو سیو کړی وي. که د سیو طریقه مو نه وي دا د ویډیو شاته برخه وګورئ هلته کې بیا موږ طریقه ښودلې ده چې خپل ایمیل څنګه سیو کړو. نو دا زموږ ایمیل شو لاندې پاسورډ یې اټومیټیک اټوفیل شو او په دې برخه کې زموږ نه کیپچا غواړي. کیپچا به تاسو وګورئ که اسانه وي مستقیما به تاسو همدغه کیپچا ورسوئ او که دغه کیپچا بیا تاسو سخته وي په دې وړه بټنه باندې تاسو کولی شئ چې کیپچا ځان لپاره چینج کړئ. نو دا کیپچا ډېره ایزي ده اسانه ده. ما ولیکله ورته او لاندې به راشو دلته وګورئ تاسو سره لیکلی لوګین. په دې لوګین بټن باندې به کلیک واخلئ لږ انتظار به وکړئ او تاسو ته به د ویزو مکمل عمومي فارم برخه را خلاصه شي. اوس به داسې راشو لاندې خوږو دوستانو او په دې کې وګورئ اکسپټ اینډ کنټینیو په دې باندې به کلیک واخلئ. دا ټرمز اینډ کنډیشن به تاسو په ځان باندې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو زموږ سره اکاونټ را خلاص شو بالکل فرش اکاونټ دی. په دې کې تر اوسه هیڅ ویزا نه ده اپلای شوې. ناٹ سبمیټډ ان پروسس ریجیکټډ ګرانټډ کینسل ریویو ټول هر څه صفر دي زیرو دي لکه مخکې اپلای نه ده شوې. نو دلته به اوس د اگزامپل په ډول باندې موږ تاسو یو اپلیکیشن ته اپلای کوو. د اپلای لپاره به خوږو دوستانو ډېر ساده تاسو راشئ نیو اپلیکیشن دغه برخه کې د کونج کې او په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ لږ انتظار به وکړئ. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو دلته موږ سره نیو اپلیکیشن برخه راغله. دې ځای کې پی کې ویزې پاکستان ویزې ته تاسو اپلای کوئ که ایگزیټ فارمیټ ته اپلای کوئ. نو ایگزیټ فارمیټ به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا تاسو سره معرفي شي. زه راځم پی کې ویزه باندې کلیک اخلم او زه غواړم چې نوې ویزې ته اپلای وکړم. نیشنالټي د کوم هیواد پاسپورټ دی تاسو سره تاسو د کوم هیواد پاسپورټ باندې اپلای کوئ. زه دلته راځم خوږو دوستانو افغانستان ورته انتخابوم. تاسو نور هیوادونه هم ورته انتخابولی شئ. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو که چیرې تاسو مخکې ویزې ته اپلای کړي وي او غواړئ چې د هماغې ویزې مطابق خپل فارم ډک کړئ او هغه ډیټا تیار تاسو سیستم نه راوباسي دلته به تاسو یاس کوئ. چې کله م یاس کوئ بیا تاسو نه ریفرنس نمبر غواړي او پاسپورټ غواړي. نو موږ خوږو دوستانو بالکل فرش اسنادونو ته اپلای کوو چې مخکې بیخي ویزه نه وي اخیستې د پاکستان. نو زه به راشم نو باندې به کلیک واخلم او دې ځای کې به سټارټ اپلیکیشن دې باندې به کلیک واخلم. نو دلته موږ تاسو لږ انتظار کوو تر څو چې مکمل فارم موږ ته را خلاص شي. لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو مکمل فارم موږ ته را خلاص شو. کله چې تاسو د پاکستان ویزې ته اپلای کوئ دغه سټیپونه چې دي یا دغه سټیپس چې دي دا به هر یو تاسو په بشپړ ډول باندې ډکوئ بیا به مخته ځئ. لکه اپلیکیشن انفو شوه، پرسونل انفو شوه، فیملی انفو شوه، فاینانس امپلایمنټ شو، ټراول هیسټري شوه، ویزټ انفو شوه، ډاکومنټس شو، ریویو شو، پیمنټ شو. نو سټارټ زموږ تاسو اپلیکیشن انفو ده. نو دلته ګورو خوږو دوستانو اپلیکیشن انفو یا اپلیکیشن انفارمیشن برخه دلته کې اول څه چې تاسو انتخابوئ ویزټ کیټګري. نو ویزټ کیټګري کې زه دلته ټورست ورته انتخابوم ولې چې زموږ اوس هدف د ټورست ویزې نه دی. بیا راځئ ویزا سب کیټګري. نو سب کیټګري به هم له دې نه تاسو انتخاب کړئ. زه ورته لیس دین 3 مانټ انتخابوم ځکه چې افغاني پاسپورټ باندې ټورست ویزا له دې نه بره ریکوایرمنټو باندې نه ورکوي. دلته خوږو دوستانو په دې فارم کې یو خبره ده هغه فیلډونه چې خوا کې دغه وړوکې شانتې سټار یا د ستوري نښه راغلې وي ابه تاسو ماست مینډیټري حتما به یې ډکوئ او هغه فیلډس یا خانې چې هغې سره خوا کې سټریک یا سټار نه وي راغلی نو هغه تاسو مه ډکوئ پروا نه کوي. نو دغه دوه برخې موږ سره ډکې شوي ویزټ کیټګري ویزټ سب کیټګري. اوس راځم اپلیکیشن ټایپ ته او په دې کې ورته انټري انتخابوم. ایکسټینشن تاسو ورته نه انتخابوئ. که څوک خپله ویزه غواړي چې تمدید کړي بیا به دلته ایکسټینشن ورته انتخابوي. له دې نه وروسته ویزا ټایپ د ویزې ډول. ویزا ټایپ کې خوږو دوستانو ملټیپل انټري ده او سنګل انټري ده. نو دلته خوږو دوستانو د افغاني پاسپورټ مطابق موږ سنګل انټري انتخابوو ولې ویزا بیا موږ ته ملټیپل انټري راځي. که دې کې موږ ملټیپل انټري اپ ټو 1 ایئر انتخاب کړو بیا نو زموږ
دغه فارم چې د مخکې نه ځي ولې چې دغه ریکوایرمنټ د افغاني پاسپورت لپاره تر اوسه نه دی الاوډ شوي په دې سایټ کې. له دغې نه وروسته ویزټ پرپس، تاسو پاکستان ته د کوم هدف لپاره دی؟ ستاسو د سفر هدف څه دی؟ فار ایگزامپل زه ورته لیکم ټوریزم. نو ویزا ټایپ کې خوږو دوستانو تاسو باید سنگل انټری انتخاب کړئ، مالټیپل انټری کې انتخاب کړئ، تاسو مخکې نشئ تللی. نو خوږو دوستانو الاو ویزا ډیوریشن موږ 2 مانثs ورته انتخابوو. دلته به تاسو 1 month نه انتخابوئ، 2 months او دې نه اضافي به هم نه انتخابوئ ځکه چې افغاني پاسپورټ ته اوس په دغه ریکوایرمنټو باندې ویزا ورکوي. له دې نه وروسته بیا راځو خوږو دوستانو بلې برخې ته. په دې برخه کې بیا هم زموږ عمومي معلومات دي. کانټري دا به تاسو افغانستان واخلئ. میشن کوم میشن ته تاسو ویزا اپلای کوئ. اوس په افغانستان کې دغه میشنې دي خوږو دوستانو. جلال آباد کنسلګرۍ ته تاسو ویزا جمعولی شئ، کندهار ته، مزار شریف ته او کابل سفارت ته او هرات ته. مونږ ورته میشن کابل انتخابوو. له دې نه وروسته خوږو دوستانو انټري پورټ دا برخه ډېر مهمه ده. که چیرې تاسو زمیني په ځمکه باندې په دغه ویزا باندې سفر کوئ نو تاسو به د ځمکې یو پورټ ورته انتخابوئ، او یا که چیرې مثال تاسو د یو میدان نه هوایي ټکټ کوئ هلته ځئ بیا به تاسو دې ځای نه به پورټ انتخاب کړئ. همدغه برخه ده چې تاسو خپله ویزا مشخصولی شئ چې آیا زمیني ویزا غواړئ که هوایي غواړئ. زه راځم خوږو دوستانو زمیني ویزې ته اپلای کوم. دلته ورته تورخم انتخابوم، تورخم لینډ راوټ، او دا خو ستاسو انټري پورټ. ډیپارچر د واپسۍ کله چې بیرته راځئ، انټري تلل او ډیپارچر راتلل، نو دا هم ورته په دې برخه کې تورخم انتخابوم. نو دا وګورئ دا انتخاب شو زموږ سره. ارایول ډیټ کله تاسو ته دا ویزا راشي کله تاسو ځئ. دلته عموما خوږو دوستانو مشخص نه وي چې څومره ټایم تاسو ورته انتخاب کړئ، خو زه د اگزامپل په ډول ورته انتخابوم چې فرض مثال زه 9 یا 10 ورځې وروسته ځم او بیا ډیپارچر بیرته واپسي زما 1 میاشت وروسته وشي. ډیپارچر ډیټ کې مې نه وروسته جون دی، نو د جون 13 تاریخ زه ورته انتخابوم. کله چې ارایول ډیټ او ډیپارچر ډیټ انتخاب شو دا ستاسو په مرضي باندې تاسو انتخابولی شئ. 1 میاشت وخت ورکوئ یا 2 میاشتې. نهایت د 2 میاشتو نه ډیر ټایم مو ورکوئ چې بیا ستاسو ویزا ډیر لیټ راځي، مطلب ستاسو ویزا به ډیر ټایم اخلي. او له دې نه وروسته لاندې برخه کې زموږ سره د پاسپورټ ډیټیلز یا د پاسپورټ مشخصات دي. اول زموږ سره پاسپورټ نمبر دی. زه به دلته اگزامپل په شکل یو پاسپورټ نمبر واچوم. تاسو به خپل پاسپورټ نمبر د خپل پاسپورټ نه دقیق ولیکئ. له دغې نه وروسته بیا پاسپورټ ټایپ دی. پاسپورټ مختلف ډولونه لري لکه عادي پاسپورټ دی، تجارتي پاسپورټ دی، سټوډنټ دی، بزنس کلاس دی. زه ورته آرډنري یا عادي پاسپورټ انتخابوم ځکه چې موږ ټوریسټ ویزې ته باید آرډنري پاسپورټ ولرو. لکه څنګه چې تاسو وینئ ما آرډنري پاسپورټ ورته انتخاب کړئ. له دې نه وروسته زموږ سره ایشوینګ اتارټي دغه پاسپورټ تاسو د کوم ځای نه اخیستی، د کومې ادارې نه اخیستی. لکه زه ورته دلته لیکم فرض مثال کابل سنټرل پاسپورټ ډپارټمنټ MOI، او په دې برخه کې تنا MOI هم لیکلی شئ. MOI مطلب منسټري آف انټیریر، وزارت داخله. له دې نه وروسته پاسپورټ کانټري ده. تاسو به ورته هغه مملکت انتخاب کړئ د کوم مملکت پاسپورټ چې ولرئ. نو موږ سره د افغانستان پاسپورټ دی، ما ورته افغانستان انتخاب کړئ. بیا ایشوینګ ډیټ دی او ایکسپایري ډیټ دی. ایشوینګ ډیټ او ایکسپایري ډیټ تاسو په پاسپورټ کې وي، تاسو به د هغې ځای نه ولیکئ او زه به دې ځای نه همداسې احتمالي یا اگزامپل په ډول ولیکم. نو اول ایشو ډیټ ما ورته ولیکو، اوس راځم ایکسپایري ډیټ ورته لیکم. کله چې ایشو ډیټ او ایکسپایري ډیټ ولیکل شو تاسو به پورته داخل کړي معلومات ټول چک کړئ او بیا به آخر ته راشئ. دلته یو یاس نو آپشن دی. د دې مطلب دا دی که تاسو د کوم بل هیواد پاسپورټ لرئ نو هغه به هم تاسو دلته معلومات واچوئ. هغې نه وروسته به په سیو باندې کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ. که دې برخه کې غلطي نه وي تاسو به دویمې برخې ته ویسي چې هلته کې به تاسو پرسونل انفارمیشن یا شخصي معلومات اچوئ. راځو خوږو دوستانو د اپلیکیشن دویمې برخې ته. اوله برخه کې موږ هیڅ مشکل نه لرو، سیو سره مستقیما زموږ اپلیکیشن ډک شو بلې برخې ته راوړو. کله چې یو برخه کې مشکل وي تاسو معلومات غلط اچولی وي بیا بلې برخې ته نشئ تللی. نو دویمه برخه کې زموږ سره پرسونل انفارمیشن یا شخصي معلوماتو برخه ده. شخصي معلومات که تاسو پوهیږئ نوم، تخلص او دا شیان باید ورکړئ. اول زموږ سره سرنیم دی. سرنیم تخلص ته وایي.
فرضی مثال example خان او بیا لدین ورسته زمونږ سره given name دی. given name کې به زه ورته ولیکم example John. نو دغه اول سره نیم کې به تاسو تخلص ور واچوئ او given name کې به تاسو خپل نوم ور واچوئ. لکه د مثال په ډول زما نوم جاوید دی، تخلص رحمانی دی. نو په دغه اوله برخه کې زه باید رحمانی ولیکم، په دویمه برخه کې given name کې ورته خپل نوم ولیکم جاوید. نو تاسو به هم د دې مطابق مخکې ځئ. ادر نیم که چیرې تاسو ولرئ دریم څلورم نوم هغه هم دلته اچولی شي، یا فیملی نوم ولرئ یا مشهور شوی نوم ولرئ. بیا له دې وروسته کانټري اف برث تاسو پیدایښت کوم ځای کې شوی دا باره انتخاب شوی یم دی خوږو دوستانو. دې ځای کې تاسو انتخابوئ نه انتخابوئ. زه به د مثال په ډول انتخاب کوم چې زموږ پیدایښت هم په افغانستان کې شوی. بیا له دې نه وروسته خوږو دوستانو ډیټ اف برث ستاسو د پیدایښت کال دا به هم د خپل پاسپورټ نه ولیکئ. د مثال په ډول زه ورته لیکم 1993 1993 د مې میاشتې 12 تاریخ دا مې ورته ولیکو. دې نه وروسته پلیس اف برث ستاسو پیدایښت په کوم ځای کې شوی دی، افغانستان کې خو شوی دی، کوم ښار کې شوی دی. د مثال په ډول زه ورته لیکم جلال آباد، تاسو کابل، مزار، هرات، هر ځای کې چې تاسو پیدایښت شوی. ریلیجن تاسو په کوم دین یاستئ لیکئ نه لیکئ. دا برخې چې دا کوم دلته کې خالی پاتې دي هیڅ مه ډکوئ، هیڅ اړتیا ورته نشته دی. country of residence، native language، blood group او education دا حتمی نه دي، دا فیلډونه تاسو مه ډکوئ. دلته خوږو دوستانو یوه برخه د لیګل سټیټ اټ کارنټ لوکیشن. اوس چې تاسو چیرته ژوند کوئ د هماغه ځای شهروند یاستئ، هماغه ځای هم دایمي ځای دی، نو دا هم دې تاسو انتخابولی شئ لکه سیټیزن، پرمننټ ریزیډنټ، ویزیټر، سټوډنټ، ورکویز او داسې نور. نو دا برخه هم مهم نه ده، مه انتخابوئ. دې خوا ته راځو جینډر ته. جینډر برخه کې ګورئ میل دی، فیمیل دی او انسپیسیفاید دی. زه ورته میل انتخابوم. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو میریچل سټیټس دی، دا هم تاسو باید حتمي انتخاب کړئ. نو دا پښتو کې بیا هر یو تاسو ځان لپاره ترجمه کولی شئ، لکه سنګل چا چې واده نه وي کړی، مجرد میریډ واده شوی، ویډو کونډه، ډیورس طلاق په حساب باندې، سپریټډ جدا شوي. ګوره دلته ډیورس دی او سپریټډ دی. ډیورس چا چې طلاق اخیستی وي او سپریټډ جدا شوي وي، نو دا دلته کې دا مشخصات دي تاسو انتخابولی شئ. د مثال پر ډول زه ورته سنګل انتخابوم. له دغې نه وروسته کانټاکټ ډیټیلز دي، دا برخه هیڅ اړتیا نشته، تاسو مه ډکوئ. دلته وګورئ ادرس لاین تاسو لیکئ، ادرس لاین 2 لیکئ، ټاون سیټي لیکئ، کانټري لیکئ، دا باره هر څه ډک شو. د دغې نه وروسته خوږو دوستانو په دې برخه کې ستاسو ایمیل ضروري دی. نو خوږو دوستانو بل ایمیل ته ضرورت نشته دی، همدغه ایمیل چې تاسو اوس ورباندې اکاونټ جوړ کړی دی همدغه ایمیل به تاسو راواخلئ، کاپي به یې کړئ او په دې برخه کې به پیسټ کړئ. تاسو اضافه کوم بل ایمیل ته ضرورت نه لرئ. خوږو دوستانو د ایمیل برخه هم زموږ سره ورسېده. بیا لاندې راځو موبایل نمبر برخې ته. موبایل نمبر برخه کې یو نمبر ډېر ضروري دی. که تاسو د پاکستان نمبر ور اچوئ که د افغانستان ور اچوئ نو دې برخه کې تاسو یو نمبر واچوئ. فرض مثال که د افغانستان ور اچوئ دلته ورته افغانستان انتخاب کړئ، بیا به هغه د مثبت 92 په ځای مثبت 93 ته یا 93 ته کانټري کوډ چینج شي او تاسو دلته نمبر واچوئ. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو پریزنټ نیشنالټي انفارمیشن، اوس مهال تاسو چیرته اوسیږئ. نو باره موږ افغانستان انتخاب کړی او دا اټومیټیک راغلی. اکوایر بای دا تاسو انتخابوئ نه انتخابوئ. دلته دوه خبرې دي، برډ دی او نوټریشن دی، تاسو برډ ورته انتخاب کړئ. له دې نه وروسته ډو یو هاف اني ادر نیشنالټي، د کوم بل ځای تابعیت هم تاسو لرئ، د کوم بل هېواد که لرئ یاس به کې بیا به لاندې معلومات ورکوئ. ګورئ که یاس یې کړم ماته به فارم غټ شي او دې ځای کې بیا د کوم ځای نیشنالټي تاسو لرئ او دې ځای کې اکویژن ډیټ په کوم تاریخ تاسو نیشنالټي اخیستې مونږ یې نو کوو. نو له دغې نه وروسته به تاسو راشئ په سیو باندې به کلیک واخلئ او که دې برخه کې څه ستونزه څه مسله نه وي نو بس تاسو به مستقیما بلې برخې ته چې فیملی انفارمیشن دي هغې برخې ته به تاسو ویسي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو دا دوه برخې زموږ سره ډکې شوې، اپلیکیشن انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن، اوس فیملی انفارمیشن برخه زموږ سره راغله. نو هغه دوه برخو کې مونږ غلطي نه وکړې، صحیح مخ ته لاړو ځکه مونږ ته یې ایرر رانه. فیملی برخه کې خوږو دوستانو تاسو د خپل فامیل اړونده معلومات اچوئ. ستاسو فامیل هم که څوک تاسو سره سفر کوي د هغې نومونه دلته رسولی شئ، او که نه مادرس او فادرس د مور او پلار چې کومه ډیټا ده هغه حتما تاسو نه غواړي، هغې نه بغیر تاسو مخکې نشئ تللی. اول راځو فیملی برخه کې فول نیم.
فار ایگزامپل زه ورته لیکم ایگزامپل. دا ایگزامپل ځکه زه ورسره لګوم خو ګورستانو تاسو صحیح ولیکئ چې موږ خپل کار نمونهي شکل باندې مخته وړو. له دغې نه وروسته بیا نیشنلټي خاص تاسو د والد صاحب یا پلار د کوم ځای نه دی افغانستان نه دی. ریلیشنشپس هم کیږي نو دلته ورته انتخابوم چې فادر. ټراولینګ ویټ یو تاسو سره سفر کوي که یې نه کوي ګوره دا برخه مهمه ده. نو له دې نه وروسته لاندې دا نور فیلډونه چې کوم سټریک یا ستوري نه لري یو هم مډه کوئ هېڅ اړتیا ورته نشته دی. په دې برخه کې خو ګورستانو دغه ځای کې دا کانټري یا برډ دا حتمي ده دا به ورته انتخاب کړئ. دلته اوس دلته وګورئ خو ګورستانو دا کوم کس چې موږ اپلای کوو د هغې د پلار یا د والد صاحب ټوله ډیټا دلته اډ شوه. دویم ممبرشپ کې تاسو د خپل مور څه به واچوئ مشخصات به دلته واچوئ. فار ایگزامپل زه ورته لیکم ایگزامپل بیبي هوا. د دې نه وروسته نیشنلټي د افغانستان ده که فرض مثال د پاکستاني تاسو پاکستاني انتخاب کړئ که د ایران وي که د بل ځای وي نو دا هر څه کیدلی شي. زه افغانستان انتخابوم. د ریلیشنشپ دې برخه کې ورته مادر انتخابوم. دلته وګورئ ټولې ریلیشنشپ شته son daughter spouse mother father friend guardian دا ټول دلته شته دی. زه ورته مادر انتخابوم. د مادر او د فادر ډیټا چې ده دا حتما تاسو نه غواړي. په دغه برخه کې وګورئ کانټري یا برډ دې سره سټریک هم نه دی لګولی خو دا فیلډ تاسو نه حتما غواړي. زه به دا ورته داسې انتخاب کړم افغانستان. دغه برخه کې ټراولینګ ویټ یو دا مهم دی دا به تاسو انتخاب کړئ ځکه دا یاس نو ده زه به دا نو کوم. له دې نه وروسته اډ ممبر باندې به کلیک واخلم زموږ سره به دا ممبر هم اډ شي. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ خو ګورستانو د فیملی برخه هم زموږ سره ډکه شوه فیل شوه. اوس به راشو په سیو باندې به کلیک واخلو ګورو چې دې برخه کې که موږ غلطي نه وي کړي بلې برخې ته به ځو. نو بله برخه زموږ سره راغله پرسونل سرکمسټانسز. دا برخه ډیره ایزي ده پوښتنې تاسو نه ډیرې نه غواړي فقط تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو وظیفه دار یاستئ وظیفه لرئ چېرته جاب لرئ نه لرئ سټوډنټ یاستئ ریټایر یاستئ. زه ورته مثال په ډول سیلف امپلای انتخابومه شخصي کاروبار. له دغې نه وروسته ډو یو هاف بینک اکاونټ ان پاکستان که پاکستان کې پاکستاني بینک اکاونټ ولرئ دلته به یاس کړئ بیا به د هغې ډیټیلز ور واچوئ. که نه یې لرئ بس دا مه ټیک مارک کوئ او سیو یې کړئ. د سیف سره به انشاءالله زموږ سره د فاینانس امپلایمنټ برخه هم ډک شي او له دې نه وروسته به په ټراول هیسټري باندې کار کوو. راځو خوږو دوستانو ټراول هیسټري برخې ته. ټراول هیسټري کې دلته تاسو وایي ټراول هیسټري پاست 3 year تاسو په تیرو دریو کلونو کې کوم ځایانو ته سفر کړی دی. have you traveled to any country in past 3 year تاسو په دې تیرو درې کلو کې کوم ځای ته سفر کړی که کړی مو یاس پی کوئ او لاندې به تاسو ته آپشنې درکړي او دا برخې به ټولې ډکې کړئ. په دې کې څه دي کوم مملکت ته سفر کړی دی د کوم هدف لپاره تللی یاستئ کوم مشخص ځای ته تللی وئ څومره وخت هلته پاتې شوئ او همدغسې ډیټ اف وزټ په کوم تاریخ تللی وئ. دا تاسو ته ډېره زیاته ګټه رسوي. ټراول هیسټري چې ستاسو پاسپورټ کې جوړه شي تاسو د هر یو ملک ویزا په اسانۍ اخیستلی شئ. نو که دا ولري حتما یې ډکه کړئ. ټایم اخلي ولې ډکې کړئ. فلحال دغه پاسپورټ والی نه لري زه ورته نو کومه. د دې نه وروسته ویزا ریفیوزل هیسټري که چیرې تاسو مخکې ویزا جمع کړې وي د پاکستان ویزا او هر ډول ویزا وي او هغه ریفیوز شوي وي کینسل شوي وي نو هغه هم تاسو دلته کولی شئ چې یاس یې کړئ او مشخصات یې واچوئ. زه به یاس کوم لږ به مشخصات تاسو سره شریک کوم. د کوم هیواد ویزا ما اخیستې وه د هغې ټریکینګ آی ډي څه وه ولې کینسل شوې وه په کوم تاریخ باندې. نو زموږ خو ویزا نه ده کینسل شوې دا فرش اسناد دي بس ما نو کړه. د دغې نه وروسته پاکستاني ویزا هیسټري د پاکستان کومې ویزې ته تاسو اپلای کړي وي هغه ریفیوز شوي وي هغه به دلته واچوئ. دغه پاس برخه کې د هر یو مملکت چې وي او په دې لاندې برخه کې تنها د پاکستان ویزا. بیا له دې نه وروسته کنویکشن ان ادر پینالټیز انفارمیشن نو دا تاسو یاس کوئ نو کوئ ستاسو خپله مرضي. زه راځم دلته دا یاس کومه چې څه پکې موږ نه غواړي. کانټري افغانستان کانټري درنه غواړي افینس درنه غواړي بریف ډیټیلز درنه غواړي ډیټ غواړي سنټنس درنه غواړي او دا برخه بس تاسو مې انتخابوئ. دا نو ماته ښکارېږي چې جرمي سابقه او دغه شیان دي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو د کنویکشن برخه هم چې نو کړه بیا به راشئ سیو باندې به کلیک واخلئ. تقریبا د فرش اسنادونو لپاره دا ټول نو کیږي او کله چې تاسو ویزې واخلئ یا ستاسو ویزې ریفیوز شي بیا دې برخه کې تاسو هماغه برخه ورته مشخص انتخابوئ. ښه نو خوږو دوستانو ټراول هیسټري چې ده نو دا برخه هم زموږ سره ډکه شوه څه مسله پکې نشته داسې سیوو یا
او موږ به ویزټ انفارمیشن برخه ته ویسی. راځو خوږو دوستانو ویزټ انفارمیشن برخه چې دا ډیره مهمه برخه ده. تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ او دلته کې اوله پوښتنه چې تاسو نه کوي آزاد جموں او ان کشمیر ویزټ، نو تاسو آزاد جموں او کشمیر ته تللی یاستئ که نه. که خوږو دوستانو دا برخه تاسو یاد کړئ که نوی کړئ ډیټیلز تاسو نه غواړي. د دغې نه وروسته سټې ډیټیلز دي د اوسېدلو معلومات یا مشخصات دا تاسو لپاره ډیر حتمی دي. دغه برخه چې دا په ویزټ ویزا کې یا ټوریزم ویزا کې چې دا د انویټیشن یا دعوتنامې نه ډکیږي، نو دا به تاسو د خپل دعوتنامې نه ډک کړئ. زه راځم خوږو دوستانو ټایپ اپ سټې. کله چې تاسو پاکستان ته ځئ کوم ډول ژوند کوئ هلته؟ هوټل کې اوسیږئ، چا سره شخصي کور کې اوسیږئ، کوم دفتر کې اوسیږئ، یا مثال یو څه په کرا باندې اخلئ. زه ورته پرسونل انتخاب وم. که چیرې تاسو دعوتنامه چا رالیږلي تاسو ورته پرسونل انتخاب کړئ. خوږو دوستانو کله چې تاسو پرسونل انتخاب کړو بیا دې برخه کې تاسو نه پاسپورټ ډاکومنټ غواړي، خو حتمي نه ده ځکه دا فیلډ مینډیټري نه دی، تاسو مه ډکوئ. په دې برخه کې یوازې ایډرس ورته تاسو په نښه کړئ چې فرض مثال تاسو کوم ایډرس ته پاکستان کې ځئ. د مثال په ډول زه ورته لیکم محاله جنگي صحیح شو پېښور او KPK. خو تاسو به دغه ادرس چې دی د خپلې دعوتنامې نه دقیق راخلی مونږ تقریبي حالت کې واچولو. له دغې نه وروسته پروینس تاسو کوم ایالت ته ځئ؟ پاکستان کې مختلف ایالتونه دي لکه آزاد کشمیر دی او بلوچستان دی او مثال فتح ده، ګلګت بلوچستان دی، اسلام آباد دی. زه ورته خیبر پښتونخوا انتخابوم ځکه چې موږ دلته کې ادرس ته KPK ورکې یا مثال خیبر پښتونخوا. کانټیکټ نمبر دا نمبر ډیر مهم دی. تاسو چې د هر چا نه دعوتنامه راغوښتې وي د هغې دقیق نمبر به تاسو دلته ولیکئ، ولې چې دا بیا چک کېږي خوږو دوستانو. له دغې نه وروسته ډسټرکټ، کوم ډسټرکټ ته تاسو ځئ؟ نو دلته کې ګورئ دا مختلف ډسټرکټ شته دی په خیبر پښتونخوا کې. د مثال په ډول زه ورته سوات انتخابوم، صوابۍ تاسو ورته انتخابوئ. همداسې که چیرې بره لاړ شئ مختلف قسمه دلته کې دا ډسټرکټ دي، نو تاسو هغه مستقیمه ساحه ورته مشخص کوئ. هاریپور تاسو ورته انتخابوئ، هر یو چې انتخابوئ. له دغې نه وروسته بیا راځو سپانسر انفارمیشن. سپانسر انفارمیشن برخه به مخکې نه غوښتله، اوس حتما تاسو نه غواړي که دا برخه تاسو ډکه نه کوئ نو یې ونیسئ ستاسو فورمه مخکې نه ځي. د مثال په ډول سپانسر انفارمیشن ما ورته نو انتخاب کړم، فرینډ اینڈ ریلیټیو انفارمیشن ما نو انتخاب کړه، او ایریا اف سټې انفارمیشن دا مې نو انتخاب کړه. زه سیووم ما ته به ایرر راکوي. نو اوس سپانسر مینډیټري دی، حتمي دی. دې برخه کې وګورئ error sponsor in Pakistan is mandatory for Afghan national. تاسو لپاره الته سپانسر حتمي دی. سپانسر هغه څوک دی چې تاسو دعوتنامه را لېږلي یا تاسو سپانسر کوي، د وظیفې له لارې غواړي، د بل هدف لپاره غواړي، د هغې ډیټیلز به تاسو دلته رسوئ. زه به راشم سپانسر انفارمیشن برخې ته. اول موږ نه د سپانسر نوم اخلي. فار ایگزامپل زه ورته لیکم ایگزامپل رشید خان. تاسو به دغه معلومات دقیق ورسوئ. زه ایگزامپل په ډول لیکم. ایډرس دقیق ادرس به تاسو راواخلئ. زه ورته دغه ایډرس را کاپي کوم، یعنی تاسو چې چا سپانسر کړي هغه چې چیرته ژوند کوي په پاکستان کې د هغې دقیق معلومات به تاسو راواخلئ. بیا ایمیل ایډرس دی د دې ایگزامپل رشید چې دی فار ایگزامپل 786@gmail.com که جیمیل وي که یاهو وي که هاټ میل وي. او له دې نه وروسته سټیزن نمبر دی. سټیزن نمبر یا د شناختي کارت نمبر دا به تاسو حتما په دې برخه کې څه کوئ؟ ټایپ کوئ به، او دا به تاسو د کوم ځای نه اخلئ؟ دا به هم د دعوتنامې نه اخلئ یا تاسو چې چا سپانسر کړي یاستئ د هغې د شناختي کارت نه به یې اخلئ. زه به د مثال په ډول دغسې یو شی ورته ولیکم. له دې نه وروسته ټیل نمبر تاسو به د خپل سپانسر تلیفون شمیره هم واخلئ او وبې رسوئ. بیا به اټ سپانسر باندې کلیک واخلئ. دا به اول لاندې دلته تاسو سره داسې ثبت شي. امکان دی ولري تاسو 2 سپانسر ولري، 2 نفر دلته اچولی شي، 3 واچوئ مشکل نشته. له دې نه وروسته فرینډ ریلیټیو انفارمیشن. که ستاسو ملګري وي، خپلوان وي او غواړئ چې د هغې معلومات دلته واچوئ هغه هم اچولی شي. تاسو سره د ویزې په راتګ کې پوره کومک کوي یا ستاسو د ویزې د راتلو چانس زیاتېږي. ایریا اف سټې انفارمیشن تاسو کوم ځای کې هلته ژوند کوئ هغه هم دلته اچولی شي. ضرورت نشته دې ته دا بره مونږ ولیکل. له دې نه وروسته سیو باندې به کلیک واخلئ
او لږ انتظار به وکړو ګورو چې دا برخه موږ سره کامیابه ده که نه. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو ویزټ انفارمیشن برخه هم زموږ معلومات صحیح او څه مسله پکې نشته. له دې نه وروسته بیا زموږ سره اخري برخه راځي ډاکومنټس فوټوګراف چې دې برخه کې تاسو نه اسناد غواړي. نو خوږو دوستانو ډاکومنټس او فوټوګراف برخه کې لاندې داسې راځو. دلته تاسو معرفي کوم چې څه تاسو نه غواړي. دغه طرف ته که چیرې تاسو راشئ په دې برخه کې اول نمبر لیټرز بای سپانسر، تاسو چې سپانسر کوم لیټر یې ورکه رالیږلي وي مطلب دعوتنامه. هوټل که چیرې تاسو هوټل بوکینګ وکړئ هم دلته قبلیږي. او یا مثال یو ادارې تاسو ته یو دعوتنامه رالیږلې، نو دعوتنامې رسمي او غیر رسمي دواړه کیدلی شي. لکه رسمي هغه کس جاب ولري هغوی تاسو ته لیږلی شي، او غیر رسمي یو عادي کس هم کولی شي چې لاړ شي او تاسو ته دعوتنامه واخلي، تاسو ته راولیږي. له دې نه وروسته ستاسو د پاسپورټ عکس دی چې هغه به تاسو اوچتوئ، او بیا ستاسو فوټوګراف دی چې هغه به اچوئ، او ورسره خوا کې یو ادر آپشن لرو چې هغه تذکیره ده. تاسو به تذکیره یا خپل NIC دا به پکې ور زه راځم همداسې په ترتیب باندې د اسناد یو یو ورته اچوم. اول راځم خوږو دوستانو په دې برخه کې ورته انتخابوم لیټر بای سپانسر. کله چې مې دا انتخاب کړې دغلته راځم چوز ته، چوز باندې کلیک اخلم او بیا راځو ډیسکټاپ کې هماغه نمونې چې ما تاسو ته ښودلې وي د ویډیو په اوله برخه کې. نو زه دلته کې اول دعوتنامه ورته انتخابوم، او دلته یو خبره تاسو په یاد ولرئ چې تاسو GPG فارمټ او PDF ورته پورته کولی شي. او بل دغه اسنادونه چې تاسو راجموئ د دې د 2 MB نه باید جیګ سایز نه وي، اخري 2 MB سایز دلته تاسو اپلوډولی شي. نو کله چې دا چوز شي داسې زه راځم دلته چوز کوم، نو دغلته وګورئ دا فایل عکس به راشي، بیا به په اپلوډ باندې کلیک واخلئ، دا به تاسو سره اپلوډ شي. نو اپلوډ لپاره لږ وخت شته دی، زه غواړم چې دا مکمل تاسو ته اپلوډ کړم. له دې نه وروسته خوږو دوستانو دلته کې چیرې تاسو وګورئ زموږ سره دغه انویټیشن اپلوډ شو. بیا دغلته راځم د لیست نه او دلته پاسپورټ انتخابوم، چوز باندې کلیک اخلم، بیا راځم دلته پاسپورټ انتخابوم، ډبل کلیک کوم، پاسپورټ دلته راغی، اپلوډ باندې کلیک اخلم، لږ انتظار ورته کوم تر څو چې دا اپلوډ شي. نو دا سایزونه باید تاسو د دې عادي حالت کې جوړ کړئ، تقریبا 600 KB 6.5 KB پورې سایز باید ولري هر یو فایل تاسو. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو بیا تاسو سره څه دي فوټوګراف دی، تاسو ورته عکس انتخابوئ. داسې عکس به ورته اچوئ چې هغه د پاکستان د ویزې په سایز باندې وي، بیکګراوند یې سپین وي، ایډیټ پکې نه وي شوی، منظم عکس وي. نو عکس خپل ریکوایرمنټ لري، تاسو به منظم عکس دې لپاره جوړوئ. زه د مثال په ډول لازم یو عکس ورته اچوم. نو خوږو دوستانو دې برخه کې چې تاسو فوټوګراف انتخاب کړئ بیا به چوز باندې کلیک واخلئ، عکس به انتخاب کړئ، اپلوډ باندې به کلیک واخلئ، عکس باید ستاسو دغسې منظم جوړ شوی وي، بیکګراوند یې سپین وي، او تاسو به لږ انتظار وکړئ تر څو چې عکس اپلوډ شي. نو عکس هم زموږ سره اپلوډ شو، څه مسله نشته. اوس زموږ سره آخري یو سند کمبود دی چې هغه زموږ تذکیره ده. تاسو به راشئ ادر باندې به کلیک واخلئ، تذکیره که ستاسو الکترونیک وي که کاغذي وي که هر یو وي مشکل نشته. چوز باندې زه کلیک اخلم او دې برخه کې تذکیره ورته انتخابوم، اپلوډ باندې کلیک اخلم، زموږ اسنادونه به هم اپلوډ شي. نو که چیرې تاسو دغه اسنادونه بیا غواړئ چې چک یې کړئ دلته یو یو راځئ ویو باندې کلیک اخلئ. نو په ویو باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ هغه سند یو یو تاسو دغسې کتلی شي چې تاسو اشتباه ونه کړئ د یو سند په ځای باندې بل سند ور وانچوئ. دا مکمل برخه چې ډکه شوه سیو باندې به کلیک واخلئ. نو دې سره به زموږ د پاکستان د ټوریسټ ویزې مکمل د اپلای طریقه برابر شي. او له دې نه وروسته تاسو ته ریویو راځي. په ریویو کې دغه کوم معلومات چې تاسو دلته واچوئ یا د ډیټا هم چې واچوله دغه مکمل تاسو خوږو دوستانو دلته یو په یو باندې کتلی شئ چې کوم برخه کې غلطي نه وي کړي. که غلطي مو وکړه بیا به څه کوئ؟ ډېر اسانه، د غلطۍ د اصلاح لپاره به څه کوئ؟ دا برخې دلته ټولې شته زموږ سره، په هماغه برخه باندې به کلیک کوئ، به اصلاحات راولئ او بیا به یې سیبوئ. د سیو نه وروسته به ستاسو هغه اصلاحات راځي. کله چې ستاسو ښه په تسلۍ سره اپلای وشوه نو ریویو م ورته وکتله، څه مسله پکې نه وه، نو بیا به پیمنټ کېږي. خوږو دوستانو دا چې اوس تاسو غواړئ چې پیمنټ وکړئ، نو کله چې ستاسو پیمنټ سبمیټ شي نو ستاسو اپلیکیشن مکمل سبمیټ شوه، بیا پکې تاسو تغییرات نشي راوستلی. نو د پیمنټ نه مخکې تاسو به ډېر کوشش کوئ، ډېره هڅه به کوئ چې تاسو خپل اپلیکیشن بار بار چک کړئ. او دلته یو بله موضوع، اوس فرض مثال تاسو یو برخه 2 برخې ډکې کړې، نور مو پرېښودلو، نو بیا هم ستاسو
دغه اپلیکیشن چې دا نه ضایع کیږي. خو اولې دوه برخې چې دي هغه تاسو حتما ډکوئ. نو بیا به تاسو خپل اپلیکیشن کوم دي نه راخلي، بیا به راځئ دغلته ایگزیسټینګ اپلیکیشن ته. ګورئ اوس که چیرې زه ایگزیسټینګ اپلیکیشن ته راشم، زما سره دا نوی اکاونټ دی، نورې ویزې پکې نه دي جمع شوي. یوه ویزه ده هماغه تر څو چې موږ سبمیټ کړي نه وي، نو دلته به په ناټ سبمیټډ کې زموږ سره موجود وي. نو دلته که چیرې تاسو وګورئ ناټ سبمیټډ کې اوس موږ سره یو اپلیکیشن دی، دغه لاندې زموږ اپلیکیشن دی او دا د دې ټریکینګ آی ډي ده. تاسو داسې هم کولی شئ چې خپل اپلیکیشن په 2-3 ورځو کې په ارامه باندې ډکه کړئ، بار بار یې چک کړئ، اخر کې بیا پیمنټ وکړئ. نو زه راځم خوږو دوستانو دغلته کلیک اخلم او دا خپل اپلیکیشن را خلاصوم. دا چې د پیمنټ برخه ده، د پیمنټ طریقه تاسو سره شریکوم چې تاسو څنګه پیمنټ وکړئ. د پیمنټ لپاره څه پکار دی خوږو دوستانو؟ د پیمنټ لپاره تاسو سره ماسټر کارت وي، ویزا کارت وي او د بعضې نورو بانکونو کارت وي تاسو سره، نو هغې نه تاسو پیمنټ کولی شئ. زه راځم خوږو دوستانو په دې اپلیکیشن کې آخري برخې ته. دغلته وګورئ په دې برخه کې تاسو ته اکنالجمنټ درکړ شوی دی چې مطلب تاسو پیمنټ وکړئ نو بیا نور ایډیټ نشئ کولی تر هغه وخته چې ستاسو ویزه یا راشي یا کینسل شي یا ریویو ته لاړه شي. نو زه دلته راځم دا ټیک مارک کوم داسې د مثال په ډول او په سیو باندې کلیک اخلم. اوس مونږ ریویو سبمیټ کړه، ریویو هم چې سبمیټ کړه هغې نه وروسته بیا پیمنټ غواړي. نو دې کې وګورئ خوږو دوستانو پروسیډ ټو پیمنټ باندې به کلیک واخلئ او لږ انتظار به وکړئ تر څو چې زموږ اپلیکیشن لاړ شي د پیمنټ برخې ته. پیمنټ هم ډېر اسانه دی، تاسو نه ډېر کم معلومات غواړي، ستاسو د کارت نمبر غواړي، تاسو ته OTP یو کوډ راځي موبایل ته میسج کې هماغه راخلي، هلته یې اچوئ سبمیټ کوئ، ستاسو پیمنټ کیږي. خوږو دوستانو کله چې تاسو پیمنټ برخې ته لاړ شئ پروسیډ ټو پیمنټ باندې کلیک واخلئ، تاسو ته ټرمز اینډ کنډیشن راځي، دا به مکمل تاسو ولولئ. دلته بیا هم تاسو یادونه کوي چې مطلب که چیرې ستاسو دغه ویزا سبمیټ شوه دوباره پکې ایډیټ نه کیږي او بعضې حالاتو کې کیدای شي ستاسو پیمنټ ونه شي، دویم ځل دریم ځل به تاسو پیمنټ کوئ او بل چې کله ستاسو پیمنټ وشي دا ناټ ریفنډیبل دی، تاسو ته بیرته واپس نه درکوي. نو زه راځم آی هاف ریډ اینډ اکسپټ دې باندې داسې کلیک اخلم خوږو دوستانو او بیا دغلته راځم اکسپټ اینډ کنټینیو باندې کلیک اخلم. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه ستاسو بیلینګ انفو ده او د دغې ویزې فیس چې دی $8.13 دی، البته په افغاني پاسپورټ باندې، او دغه پوره $8.13 نه کټ کوي، یو څه اضافه تاسو نه کټ کوي چې هغه د بینک ټکس او مالیات وي. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو بیلینګ انفو، فرست نیم تاسو به خپل نوم ولیکئ چې په کارت کې ستاسو کوم نوم وي، لست نیم تخلص به مو لیکئ، بیا به تاسو خپل ایمیل ادرس ور واچوئ، بیا به تاسو خپل ادرس ولیکئ. دا فیلډونه ټول مینډیټري دي، حتما به ډکوئ. سیټي ښار به ولیکئ، دې کې به تلیفون نمبر ور واچوئ، بیا به کانټري ور واچوئ او بیا به سټیټ ور واچوئ، بیا به پوسټل کوډ ور واچوئ. دا مکمل معلومات به موږ د اگزامپل په ډول باندې ور واچو. فار ایگزامپل زه ورته لیکم ایگزامپل خان، ایگزامپل جان، ایمیل ادرس، دې کې ورته زه یو صحیح ایمیل ادرس ور واچوم، ادرس ورته همداسې بلا بلا یو شی لیکم، دا ډېر مهم نه دی، مقصد تاسو ولیکئ. سیټي د مثال په ډول زه ورته کابل انتخابوم او دې برخه کې یو افغاني نمبر ورته اچوم، یعنی د افغانستان د نیټورکو یو نمبر. بیا کانټري ورته افغانستان انتخابوم چې ستاسو کارت افغانستان، سټیټ افغانستان کې نشته دی، زه ورته نل لیکم او پوسټل کوډ چې دی فار ایگزامپل 2001 دا شو. د دې نه وروسته په نیکسټ باندې کلیک اخلم. که چیرې زموږ معلومات صحیح وي موږ ته اجازه راکوي زموږ فارم مخکې ځي. نو معلوماتونه موږ صحیح واچول. اوس په حقیقت کې د کارت یا د کریډټ کارت مشخصات زموږ نه غواړي چې دا ډېر مهم دي. کارت نمبر تاسو په دې برخه کې ور اچوئ، بیا دې کې سکیورټي کوډ ور اچوئ ورته خوږو دوستانو، او لاندې ستاسو کارت په کوم تاریخ باندې ایکسپایر کېږي دا به ور واچوئ او په کوم کال باندې، ورځ او کال. کانفرم ان پی باندې به کلیک واخلئ. د دې نه وروسته یو بله برخه تاسو سره راځي چې هغې کې بیا ستاسو موبایل ته میسج کوډ راځي، OTP ورته وایي، ون ټایم کوډ، هغه به تاسو هلته واچوئ. کانفرم باندې به کلیک واخلئ، ستاسو ته اسنادونه به سبمیټ شي. نو خوږو دوستانو کله چې سبمیټ شي ستاسو اپلیکیشن به کوم ځای ته ځي اوس زه تاسو سره شریکوم. کله چې خوږو دوستانو ستاسو پیمنټ وشي لاندې دغه برخه کې وګورئ ایگزیسټینګ اپلیکیشن برخه کې ناټ سبمیټډ په ځای باندې به ستاسو اپلیکیشن لاړ شي ان پروسس ته. نو ان پروسس ته چې لاړه مطلب ستاسو پیمنټ هم وشو، ستاسو ویزا چې ده هغه پروسس کیږي. نو بیا دا پروسس خپل ټایم اخلي،
او چې کله د دې ټایم پوره شي یا به تاسو ته ریجیکټډ راځي یا به تاسو ته ګرانټډ راځي یا به ویزا درکوي یا به ریجیکټ کیږي. نو دغه خوږو دوستانو د پاکستان د ټورست ویزې مکمل طریقه کار امید لرم چې تاسو به ترېنه طریقه زده کړې وي او دغه ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی ترېنه کار واخلي. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.